السلام علیکم ګرانو دوستانو، جمیل باسل یو ځل بیا د یو نوي ولاګ سره تاسو په خدمت کې حاضر دی. په دغه ولاګ کې به موږ تاسو چکر درکو د ټاکورو او د زبرګو اوبو. د زبرګو اوبو په تکل باندې موږ روان شو او په دغه چکر کې زموږ سره 4 ملګري دي. ملګرو مشوره وکړه چې یوه ګاډي کې ځو او د زیاتو ملګرو دا خواهش وو چې په موټرسایکل ولاړ شو. نو موږ په بایکونو باندې روان شو او ځو به په اولي سټپ کې به موږ د زبرګو اوبو د ځان رسو او ملګرو د پخلي مخلي لپاره رابطه وکړه زموږ د نورو ملګرو سره. نو هغوی وایي چې تاسو ځان سره لوښي مه راوړئ او موږ سره ما دلته هر پروګرام شته دی، موږ به تاسو دپاره پروګرام سیټ اپ وکړو. نو موږ په دې وخت کې د ټاکورو غر ته مخامخ شوي او روان یو، ځان به رسو ورو ورو په قلاره باندې زبرګو اوبو ته. نو ملګرو په دې وخت کې موږ په یو ویو پوینټ باندې سټې وکړه او ملګرو تصویران او ویډیوګانې جوړولې او موږ د نظارو نه خوندونه اخیستل او بیا هم سفر شروع کړو، ځکه چې سفر راته ډېر دی او منزل ډېر لرې دی، خو کوشش به کوو چې همت ونه بایلو. لارې څه کچه او څه پخې او به هر حال موږ به خپل منزل ته ځان رسوو. مقام ته راورسېدو، اول ته موټرسایکل پارک کړلې او د هغې نه پس به موږ اوس هایکنګ شروع کړو او پیاده به ورځو خپل منزل په جانب باندې. نو ملګرو پیادل آغاز وکړو او ځای په ځای ښکلي ویو پوینټ وو. موږ به د چکر نه مزه هم اخیسته او مزل به هم مخکې جاري وو. او دا مخامخ چې تاسو ته کوم موړ ښکاري نو انشاءالله کوشش کوو ستړي خو ډېر یو او ټارګېټ هم دغه دی چې چیو کوو به انشاءالله. ملګرو د ډېر وخت نه زموږ په زړه کې یو خواهش و چې موږ به زبرګو اوبو ته ځو. نو نن شکر دی هغه زموږ یو ارزو پوره شوه او زموږ سره ملګري هم رال او موسم هم ډېر ښکلی دی. ملګرو دا مخامخ چې کوم کور ښکاري د اوبې د ډېر پخوانی کور و د دې د نیکونو نو اثار یې اوس هم پراته دي او ډېر مشکل ځای پته نه چې دې ته به خلک څنګه راکتل. او زمونږ دا اثار قدیمه دي او الله دې هغوی له جنت الفردوس ورکړي. ډېر ښه ټاپ ځای و یاره، هغه سایډ هم ته ښکاري دا سایډ هم ته ښکاري، خو میار او دغه پورې ثمرباغه پورې ځایونه ښکاري. ویو پوینټ نو دوباره موږ آغاز وکړو د منزل په طرف باندې او شفیق او رشید بھائی زموږ لپاره د پخلي انتظام برابر کړو. لوښي راواغېستل او لرګي هم یې راواغېستل. موږ به د خپل منزل په طرف باندې ځو، پخلی به هم کوو او پروګرام به مزیدار کوو. ملګرو زبرګو اوبو ته بالاخره راورسېدو. زموږ یو بل ټارګېټ چې هلته به هم ځو، دلته راورسېدو. ماشاءالله یو ښکلی موسم دی
دا څاروي مال تاسو جوبه تمشي دا ورګو وتا ته کله نو رشید بھائی یارانو د ژوند د منډه ترلو د شور او غوغا نه لږ شانې ټیم ځان دپاره وباسئ او داسې پرسکونه فضاګانو ته راشئ چېرته چې ښکلی موسم نری باران وي او ښکلي د مرغو اوازونه وي او یو سکون تاسو ته میلاو شي. نو د دې نه پس به موږ د پخلي انتظام هم کوو او موږ ته چې کوم بل یو ټارګټ دی بره ټاکور ماونټ سر نو هلته به ځو هغه به تاسو ته موږ به بل ویلاګ ښایو. نو اوس ما جمیل باسل راکړئ اجازه چې چېرته مې ښاد آباد اوسئ بریالي اوسئ د الله په امان.